बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बदा ओएसआई چې کوم اخرنی لیر دی یا هغې ته فرست لیر هم ویلی کېږي فزیکل لیر، نو دا به ډسکس کوو. دې نه مخکې دا چې څومره هم 7 نه تر 2 پورې دا لیرز دي، دا مونږ په دې ټاپ ډاون اپروچ کې ډسکس کړي چې سینډر سایډ نه به پهله ډیټا فزیکل اپلیکیشن بیا پریزنټیشن، نو اخره کې به فزیکل لیر ته راځي. اوس نن ګورو چې فزیکل لیر کار څه شی دی. نو فزیکل لیر کې ټولو اول تاسو دا وپېژنئ چې د کوم کیبلز یا میډیا مونږ استعمالو، دا مونږ سره فزیکل لیر دی، دا مونږ سره نیټورک A دی، دا مونږ سره نیټورک B دی. نو دې ځای کې که دا وایر وي که وایرلیس دي ته مونږ څه وایو میډیا. نو دغه میډیا چې کوم کار کوي دا انساید ا فزیکل لیر کیټګوري کې راځي. Now physical layer defines the relationship between a device and a transmission medium such as copper یا optical fiber. دا څه کې د دې ځای نه ډیټا راخلي، د دې ځای کې د ډیوایسز لګېدلي دا ډیټا راخلي په دې میډیم یې ټرانسمیټ کی او دې ځای کې واپس ډیوایسز ته سینډ کی. نو دا کار د چا دی؟ د فزیکل لیر کار دی. مطلب دا چې د پاسه نه ډیټا راشي دې ځای نه 0-1 فارم کې، څنګه چې موږ ته پته دی چې کمپیوټر په باینري پوهېږي، نو چې څنګه فزیکل لیر ته راشي فزیکل دا ډیټا سیګنل ته کنورټ کړي داسې فارم ته. نو دا کنورټ کولو ته موږ څه وایو؟ ماډولیشن. ډیجیټل چې کله انالاګ ته کنورټ شي، ولې چې زموږ میډیا په انالاګ ډیټا پوهېږي یا دې کې ډیټا انالاګ فارم کې ټرانسمیټ کیږي. نو دا ډیټا کنورټ کی څوک کنورټ کی؟ فزیکل لیر کنورټ کی میډیا ته یا چینل ته انالاګ ته. نو دغه پروسس ته ماډولیشن ویل کیږي. د نه علاوه دویم نمبر کار دی بیٹ بای بیٹ ډیلیوري. دا وګوره دې ځای نه د بیٹ راځي 0-1 فارم کې ډیټا لینک لیر نه راځي او دا څه کی مخکې ډیلیور کی، په دې صرف ډیټا ټرانسمیټ کیږي. بل د ټرانسمیشن موډ کنټرول چې څومره هم دا ټرانسمیشن کیږي دا د دې میډیا یا چینل باندې، دا ټول څوک کنټرول کی؟ دا فزیکل لیر کنټرول کی. مطلب ریسیور څومره ایکسپټ کولی شي، ما عمره ډیټا ورکړي چې هغه لاړه شي بیا نور واستي، دا ټول د ټرانسمیشن موډ کنټرول کې راځي او دا فزیکل لیر کې. اوس دې کې ډیوایسز کوم راځي، نو چې څومره زموږ کیبلز دي یا کنیکټرز دي یا هب دی یا ریپیټر دی یا برج دی، دا ټول ډیوایس موږ سره فزیکل لیر کې راځي. او پروتوکول یوزډ، نو ډي اس ایل دې ځای کې به دا ډي اس ایل پروتوکول یا به ایترنیټ یا به آی ایس ډي این انټیګریټډ سروسز ډیجیټل نیټورک یا به بلوټوث یا یو اس بي. نو دا ټول پروتوکول موږ سره میډیا یا چینل باندې استعمالیږي. نو فزیکل لیر سمپل کار څه شی دی؟ ډیټا ټرانسمیټ کول ان د فارم اف سیګنل. بیٹ راځي فزیکل لیر کنورټ کی سیګنل ته او مخکې فارورډ کی ریسیور ته.